دا هغه غار د کوم کې چې رسول الله مبارک د مار سره خبرې کړې وي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورسره و 3 شپې په دې غار کې تېرې کړې وي. ټوله واقعه در باندې اورم او کوشش وکړئ په کمنټ کې به لازمي ماشاءالله لیکئ او ویډیو مخکې د ثواب لپاره شیر کوئ. راځئ سیټ ته ورو. دا هغه غار دی چې په دې کې رسول الله مبارک 3 شپې تېرې کړې وي سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله رسول الله مبارک د کافرانو د ظلم نه ډیر زیات تنګ شو او هجرت یې کاوه نو په دغه غار کې رسول الله مبارک پناه اخیستې وه چې کله رسول الله مبارک دغه غار ته داخلېده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ترې رامخکې شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک دپاره دغه غار هغه یې ورله صفا کاونه په هغه غار صفایي چې وکړله په هغې کې یو څو سروي وو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بند کړه په هغې کې یو 2 سروي پاتې شو چې هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپلې خپې مبارکې کېښوستلې رسول الله مبارک ته آواز وکړو چې قربان ستاسو راځئ رسول الله مبارک راغی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هغې کې خپل سر مبارک کېښوسته او هلته ارام فرما شو. لږ ساعت بعد چې دی د دغې سرو کې چې کوم کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپلې خپې ایښې وې په هغې کې یو سروي کې مار و او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له یې ټک ورکړه او دی مبارک یې وچیچن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر زیات صبر وکړه ځکه د مار چیچل یقیني دا ډېر زیات یو سخت کار دی او ډېر زیات درد کوي د مبارک ډېر زیات صبر وکړه او ډېر برداشت یې وکړه چې داسې نه رسول الله مبارک زما په غیږ کې آرام فرما دی او د مبارک هغه آرام کې خلل پیدا نشي او زما د وجې نه د مبارک هغه آرام خراب نشي خو بیا هم بې اختیاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې هغه را روانې شولې د رسول الله مبارک په والضحا رخسار باندې راپرېوتې چې د هغې د وجې نه رسول الله مبارک هغه را بیدار شو. رسول الله مبارک ته تپوس کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د څه وجې نه دی د سترګو نه اوښکې را روانې دي دی مبارک جواب ورکوي چې قربان په دغې سروي کې یو مار او هغې را لټک راکړه او هغې وچیچلمه رسول الله مبارک دغې مار ته آواز وکړه او هغه مار ورته راووته تپوس کوي چې ولې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وچیچه مار وله ډېر ناشنا جواب ورکوي چې قربان ما ته د څه وخت نه پته لګېدلې ده چې په دغې لار او په دغې غار باندې به د اخرې زمانې پیغمبر راځي او دلته به هغه یې پناه اخلي نو قربان زه د ډېرو کلونو نه دلته د ستاسو د والضحا رخسار د هغې د دیدار کولو زه په انتظار باندې وم چې دلته به اخرې زمانې پیغمبر راځي او زما سترګې به په هغه باندې لګي او زه به هغه یې ګورم او هغه ملاقات دپاره زه ناست وم نو قربان چې کله هغه ساعت راغی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغې سروي کې خپه کېښوستله نو قربان بله لار راسته نه وه د ستاسو د دیدار کولو دپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ما وچیچه او هغه له مې ټک ورکړه لور څه وجه نه وه رسول الله مبارک هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه خپه یې راواخیستله او خپلې لاړې مبارکې ورپورې کړلې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له خدای پاک سمدستي شفا ورکړله دا د رسول الله مبارک شان او مقام چې انسانان خو پرېږده چې زناور او لور حیوانات څومره څیزونه چې دي هغه سالرونکي د رسول الله مبارک د ملاقات او د دیدار دپاره هغوی کلونه کلونه انتظار به کاوه او دوی به دا خوښول چې موږ د رسول الله مبارک سره مو میلاو شو د رسول الله مبارک په والضحا رخسار باندې زمونږ نظر ولګي نو یقیني رسول الله مبارک له خدای پاک ډېر یو عجیبه مقام ورکړی و چې کله مې دغه غار سور ولیده نو د رسول الله مبارک او دغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه واقعه راته یاده شوله مې راشه ملګرو سره به یې شریکه کړم او تاسو د ثواب په نیت باندې خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. جزاک الله.